جینۍ په لار روانه وه نو تاسو غوندې یو ورپسې شو. جینۍ ورته ویل ولې ما پسې راځې؟ ویل زه په تا مین یم. ویل ولې؟ ویل ډېره ښایسته یې. هغه ورته ویل چې زما یو بله خور ده که دې ولیده بلکل به لیونی شي. نو دی ورته ویل چې چېرته ده؟ داسې ورپسې ویلې نه وروستو چې را روانه ده. خو چې ده ورپسې داسې کتلې جینۍ سره یو کوتک و کوچی غوندې وه چې تړک شو چې په دې ځای وواله. نو بیا نور د ټینګې خو یې یم نه چې دی پرېوتی دی او سپې ټکوي لکه د چنډخ په شان. نه جینۍ ورته داسې ودرېده ورته وایي گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے ہنر ورته یو بدبخته که ته عاشق وی نو په خپلې وینا کې به صادق وی. که ته عاشق وی نو عاشقان دروغ نه وی. پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر. ته چې په ما میل وی نو ما ته به دې کته دا د بېوقوفه عاشقان دی چې میل په یوي یو ګوري بل ته. ناس ماته یې یو ګورئ جازونو ته، ناس ماته یې ډک شوی نه چې بیا خوا وګورئ. ما ته ناست یې ما ته ګورئ. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا خبره چې ما کومه ذهن کې وه رانه پاتې نه شي. پیغمبر ذات اقدس دنیا ته راتله دا داسې و لکه په یک دم تیاره کې چې رڼا جوړه شي. په مکه معظمه کې د 1000 واټ بلب بل شه. څه ورځې چې تېرې شوې پیغمبر ته فرمان راغی چې آسمانونو ته د خدای غواړي. نیمه شپه وه براق راغی. څه زمانه وړاندې فلاسفه هم دا نه پېژنده چې براق څه ته وایي. د جهازونو د ایجاد نه وروسته فلاسفه هم ووایي چې یاره واقعي براق هم یو جاز کېدی شي. براق پېژنئ؟ پېژنئ څه ته وایي؟ نه نه دا دی اوس دا لوډسپیکر دا څه بلا دي دا ټیپ ریکارډونه چې تاسو اوس ما ته لګولي دا به بیا ځای کې ما اورئ. نو دغسې به چغې مغې اورئ او په 16-15 به نه پوهېږي چې دا د څه ویلي. دا څه به براق پېژنئ؟ براق خدای جهاز و چې د آسمانونو نه الله راولېږلو جناب محمد رسول الله پسې چې دی په دې کې سور کا او پاسې راول. اوس پوه شو. بیا فلاسفه داوی چې جهاز سره پایلټ پکار نو دا جهاز راوسته جبریلو. معلومیږي دا چې د دې جهاز پایلټ چې و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتلو د پاره دا جبریل. پایلټ چاته وایي؟ هغه چاته وایي چې څوک جهاز چلی. نیمه شپه ده سردار کونین را پاسل آب زمزم کې پې اودس وکړه په براق سور که مسجد حرام چې کوم په کعبه کې خوا کې د ام هانیې ګورو دې ځای نه پکې سور کوم مسجد اقصا ته کو. مسجد اقصا هغه جومات ته چې کوم نن د مسلمان د برکته د یهودو په قبضه کې. الله استغفر الله. نن بیت المقدس چې
چې 1,40,000 پیغمبرانو ته رسول الله پکې امامتي کړې وه او دغه ځای نه بیا اسمانونو ته تللی دا بیت المقدس نن د بسکټ خورو د برکته په د یهودو په قبضه کې چې د بسکټ نوم والم چیرمین صاحب وایي ټایم پوره ځکه دین بسکټ خور دی پرېږدم هم نه هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې دی دې ځای ته یې بوتلو 1,40,000 پیغمبران ورته راغلي درخواست یې وکړ چې یا رسول الله دا 1,40,000 پیغمبران ستا د استقبال دپاره راغلي دي دوی ټول دا تقاضا کوي چې مونږ ته یو 2 رکعاته مونځ مخکې وکړه پیغمبر مخکې کېږي 2 رکعاته مونځ کوي دعا چې څه وخت کې کوي دعا نن زمونږ په ملک په دعاګانو باس دعا شته او نشته او د مړي حلوا شته او نشته او ګیر شته او نشته او جلسه بدعت دی او جلوس بدعت دی او فلانې دا یو ټکی واورئ وخت کې دی بدعت په امامتۍ تنخواه اخیستل دام بدعت په مدرسۍ تنخواه اخیستل دام بدعت په اذان تنخواه اخیستل دام بدعت په ختم اجرت اخیستل دام بدعت دی دا د متقدمینو اصل مذهب دی د امام ابو حنیفه ټیک شو اوس متاخرینو چې فتوا ورکړې زه مدرس یم تنخواه علم جایز امام یم تنخواه علم جایز مؤذن یم تنخواه علم جایز فتوا یې ولې ورکړې ځکه یې ورکړې ده چې مدرس تنخواه وانلي نو درس سره د دنیا کار نه کیږي نو بیا به درس کوي څنګه تاسو خیال راغی ضرورت ده ضرورت ناروا هم روا کوي په یو خار کې 2 ځایه د جمعې منظم نه کیږي الا مگر که د خار په منځ دریاب تیری یو خوا بل خوا خلق نشي اوریدی بیا امیر تنفیذ د احکام شرعیو دا شروط چې متحقق نه وي مسلک حنفي دا دی چې هلته د جمعې منظم نه کیږي اوس چې متاخرینو فتوا ورکړې چې د جمعې منځ کیږي غرض یې څه ویلی دی غرض یې دا ویلی دی چې په دې چل دی مسلمان قوم ته د دین یو کلمه ورورسي که دا شی مونږ بند کړو د مسلمان ته د ایصال د دین په منځ کې به دیوال والی شي او مسلمان به د دین نه بالکل ناشنا شي زما په خبره پوهېږئ نو حلوا او کیر باندې جګړې کولو والا دا دومره لویه اجتماع چې د سیرت په نامه را جمع نه کې نو یو کلمه د حق به په کم چل وررسي ضابطه او قانون خو موجود دی چې ضرورت هغه شی دی چې ناروا هم روا کی خنزیر خوړل د ضرورت په مخ کې روا دی شراب څکل چې د تندې مړ کېدی او اوبه هېڅ چېرته نه وې څکلې د ضرورت په وخت کې روا دي دا وخت ضرورت دی دې ته بدعتونه مه وایه د خدای بنده که مذهب او د دین خدمت کولو د شوق کیږي روزه ملا وتړه په دې سړک وګرځه دا ایرړی ګډې دي دا ترکۍ ګډې دي دا د چرګ غوندې سرونه یې چې دي ورشه وایه زه ملا یم سر کېږدئ د کمکل بچو کوتک راواله د یو ښځې دا ګیټی ووه چې کمکلې بورکه په سر کا نو مړو پسې لګېدلی چې دا دندان خو دې مړی والی نه شي نو حرام حرام شرک حرام حرام راشه د شرک ځای درته وښیم چې دا ځای دې ووایي چې تا ته پته ولګي چې تبلیغ کول دی ته وایي خبره څه وه پیغمبر دعا کوي چې د 1,40,000 پیغمبرانو ته وکته دعا کوي چې یا الله دا دومره لویه جمع کاش چې دا ثواب خو زما د امت وی الله ورته څه وایي وی حبیبه ستا امتیان چې د جمعې 2 رکعاته فرض په امام پسې وکړي
دومره ثواب به ورکوم لکه په 1,40,000 پیغمبرانو کې مونځ کړی وي. اوس دې ځای نه مخکې پیغمبر چې روانېږي دا بیان به انشاءالله بل مجلس کې درته کوم. واخر دعوانا ان الحمدلله. دا افغان د مجاهدین املا مضبوطه کې خدای روس تباہ او برباد کې خدای د روس مرګري تباہ او برباد کې خدای امریکا تباہ کې د امریکای مرګري او تالی سټ تباہ کې خدای اسرائیل تباہ کې. اے الله ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکې د ټول مسلمانانو په حال رحم وکې شرم پرده مو ساته. خدای زمونږ د ملک نه چې کومه حیا لاړه هغه حیا مونږ کې بیا راوله هغه حیا مونږ کې بیا راوله. خدای زمونږ ښځو ته د بیبي فاطمه او د حضرت عائشه غوندې هدایت وکړه. خدای زمونږ ظلمو ته اے الله د صحابو غوندې هدایت وکړه. خدای زمونږ بچی نیکان کا شرم پرده مو ساته. په اخلاص دعا وکړئ چې الله د پاکستان قانون قرآن کا اے الله د پاکستان قانون قرآن کا اے الله د پاکستان قانون قرآن کا. زمونږ د ملک دار قسم آفتونو نه په خپل امن او امان کې وساته شرم پرده مو ساته. په اخلاص دعا وکړئ چې دا دومره لوی اجتماع چیرمن صاحب چې جوړی هر کاله او په ځان خوب حرام کړی خدای دې دته دین زیات د دین د خدمت کولو توفیق ورکړي او تاسو چې څومره راغلي یې خدای دې تاسو ټولو شرعي مقاصد پوره کړي. ټول مریضانو ته شفا قرضداران د قرض اخلاص. ما ته دعا وکړئ چې الله زما د باقی پاتې عمر نم د دین خدمت والی او خدای ما سر دې بسکټ